افغان ولسمشر غني ډیر له سخت بد حالت سره مخ ده. ولسمشر غني څنګه ځان په ارګ کې کرنټین کړی دی؟ ولسمشر غني له خلکو سره څنګه په ویډیویي سیستم باندې خبرې کوي؟ دلته یې را سره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني هم بالاخره ځان کرنټین کړی دی. دا ولسمشر غني ویان منلې ده چې په ارګ کې 20 تنه کارمندان په کورونا وایرس اخته شوي دي. تر دې مخکې ځینو رسنیو خبر ورکړی و چې په ارګ کې ځینې کارمندان او چارواکي په کورونا وایرس اخته شوي دي، چې له همدې امله ولسمشر غني هم ځان کرنټین کړی دی او په ټولو ناستو کې د ویډیو له لارې ګډون کوي. نن د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي BBC ورځپاڼې ته ومنله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ 20 تنه کارمندان په کورونا وایرس اخته شوي دي. هغه همداراز BBC ته وویلې چې ولسمشر غني او مرستیالان رک روغ دي او په ارګ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لازم او احتیاطي تدابیر هم نیول شوي دي. نوموړي دا نه دي ویلي چې ولسمشر غني او مرستیالانو یې ځان کرنټین کړی دی، خو د ارګ له لوري چې د وروستیو ناستو انځورونه خپاره شوي دي په هغې کې ښکاره کیږي چې ولسمشر غني د ویډیو له لارې پکې ګډون کړی دی او داسې ښکاري چې نوموړي ځان کرنټین کړی دی. یادول وړ ده چې د کورونا وایرس په افغانستان کې هم په پراختیا روان دی او نن د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 0 څخه هم پورته شوي دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ.